کله چې موږ چاته وایو بل وخت به سره ګورو، پښتو کې وایو بل وخت به سره ګورو، او انګلیسي کې وایي see you next time. نو په الماني ژبه دغه جمله داسې وایو bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal وایي بل وخت به سره ګورو. او دوستانو کله موږ چې وایو بلې هفتې بلې اونۍ کې به سره ګورو، یا تر بلې اونۍ پورې، تر بلې اونۍ پورې یا بلې اونۍ کې به سره ګورو، دواړه یوه معنا ورکوي. دا جمله داسې وایي bis nächste Woche. bis nächste Woche تر بلې اونۍ پورې. او که موږ چاته وایو ژر به سره وګورو، ژر به سره وګورو، دا جمله تاسو په کمنټ کې ولیکئ. زه هم درته کمنټ کې پوسټ کوم چې کله تاسو جملې ولیکلې، بیا هم درته زه لیکم په کمنټ کې، ګورو چې څوک یې صحیح لیکي.